بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین د قدر وړ خورو افغانانو په سلامونه مرحبا علیکم الله رب العزت دی وکړي تاسو ټول روغ جوړ اوسئ. عزیزان لکه څنګه چې خبر شوي هر هغه دوستان افغانان یا په عموم کې مهاجرین چې د 23 د جنوري یعنی را روانې دوشنبې څخه وروسته راځي د هغوی لپاره به د ځای مشکل وي. دا یې په څو کټګوریز تقسیم کړي دي چې په دې کې بیا کم کوچنیان یا کورنۍ او یا هم معیوبیان یا ډسیبلټیز څوک هغوی ته به ځای ورکوي او په عموم کې نو ځوانانو ته شاید ځای نه ورکوي یا ډل ځوانانو ته انډیویډوال یا انفرادي شخصیتونو ته به ځای نه ورکوي. په دې اړه دا خبر د رودریک ګورمن کوم وزیر چې دی د کوچنیانو وزیر چې دی دغه فیصله کړې ده ځکه دغه د انټیګریشن یا دغه د ځایونو مسؤلیت هغې سره دی. په دې اړه کوښښ کوو چې سبا زه په انګریزي ژبه یو پیغام د حکومت سره شریک کړم تر څو دوی ته هغه څه ور په ګوته کړم چې کومو موضوعاتو ته باید دوی پرې تمرکز وکړي چې په دې کې مې په افغانستان د یوکراین چې دوی ورته ډېر وخت ورکوي یا ورته پرایورټي ورکوي او هم د سومالیا او بعض نور هېوادونو نومونه اخیستي خو د افغانستان نوم په سر کې دی. نو هیله مې ستاسو څخه دا ده چې دا سبانۍ کومه ویډیو چې شریکیږي دا په انګریزي ژبه ده. کوښښ وکړئ د خپل کوم الفاظ چې دي یعنی مهاجرینو ته باید ځای ورکړل شي د دې په اړه دغه انګریزي ته واړوئ ترجمه یې کوئ په انګریزي کمنټونه وکړئ تر څو ستاسې غږ تر دوی ورسیږي. زه خپله په کوم ګوند کې چې ما څو ورځې وړاندې ما د عدلیې د وزیر سره لیدکاته درلودل چکري صاحب مو دلته نو مختلف ګوندونه دي مختلف پارټیانې دي د حکومت خو د 3 ګوندونو څخه تشکیل شوی دی فشارات ډیر دي او همزمانه دلته د هالند کوم اړلمشت اکثریت نه دي اقلیت ډیر کم محدود کسان دي چې هغوی بتنګ آمد به جنګ آمد غوندې قصه کوي خو لا دومره بیروبار رش نه دی خو بیا هم به تاسو غږ کوم چې دغه ویدیو شریکیږي په دې په انگلیسی کامنت که دوستان عزیز سلام آرزو دارم که جور صحتمند باشین مثل که شما خبر یافتین از روزی دوشنبه آینده که 23 جنوری میشه مهاجرین در اینجا در چندین کتگوری تقسیم میکنه جای شاید مشکل باشه کوشش میکنیم که صبح روز یکشنبه یک ویدیو در زبان انگلیسی همراه شما در اینجا در یوتیوب و در سایر شبکات اجتماعی شریک میسازیم و میدیا هم میرسانیم. کوشش کنین که شما در ویدیو اگر در اینجا هستین یا نیستین در انگلیسی کامنت کنید که ریفیوجیز ویلکم یا این قسم کامنت ها رو بانید تا حکومت با خبر شد که مردم یا مهاجرین از این فیصله راضی نیستن و ای باید پس بگیره. تشکر. زنده و سلامت باشین.